السلام علیکم ملګرو ستړي مشئ شب قدر که توضو ته راغلی ما عجز را سره بیا ولاړ دی تاسو به مو وایي چې بس عجز دی او درمان دی او شعرونه ریکارډ کوي تینار وخت دی بس خلک غوښتنه بیا کوي بار باندې یعنی نو که توضو ته د ثوابای نه راتل آسان کاروم نه دی عجزه ملګرو ته څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او ملګرو ته سلامونه او احترامات او بیا تاسو ډېر زیاته مننه کوو بیا باغه خبرو کو چې مطلب بار راځي دغه کلی ته نو بار د مشکور یو بار د شکریا ادا کوو او نورم ډېر ملګری دي راځي نو بس کله اکثر کور کې مو چې په موده پس راشي وجره د ملمنو ډکه شي تنور لمبه کم که سنگارو کم کسو کما نو الله دې تاسو قدر وکړي الله دې دغه ټولو ملګرو قدر وکړي د مینوالو هم نړۍ مننه چې تاسو نه زموږ رنګ د عاجز سړي غوښتنه کوي نو عجزه لیکلو توزګاریږي سری لیکلي دي کنه والله اوسګاریږي خو نه یاره بس نن سبا خو حالات ډېر د سبل شانتي دي کنه او خو زه کوشش وکړو دغه دوه درې شعرونه هم لیکلي او نظم کو دي دغه کړي وای راته کنه نظم عنوان درمان صاحب اولاد زه چې تاره د زلمې شوم نو ما په بخار کې مزدوري کوله یو ورځ وتلې پس کار پسې وم روان د خپل منزل په لوري چې ناګهانه په ځای ودرېدم د چا زبیرګي زما تر غوږه راغلل ما چې په شا ورپسې وکتل نو په یو سپین ږیري مې نظر پرېوته په ټیټه ملا یې یو بوجۍ پرته وه زه ورنږدې شوم ورته ومې ویل کاکاجي راکه دا به زه یوسمه ما ترې بوجۍ د اوږې واغېستله بیا مې ترې غلی یو تپوس وکړه ولې کاکا بچي دې نشته دی څه چې زما خبره واورېده نو له ډېره سوخته یې په نرمو شونډو یوه نرۍ غوندې موسکا خوره شوه ویل یې شته دی خو په نشي صاحب دی ما ورته وی کاکا معذوره دي څه ویل یې نه بچي معذوره نه دي خو که معذوره وې نو هم به ښه وي ما ورته وی کاکا زه پوهه نه شوم ما ته صفا خبره وکړه ویل یې زویه زما شپږ بچي دي 3 میلیونیانې دي او 3 زامن دي مشرې زوی رانه د ښځې لمسون داسې له سترګو پناه کړی دی چې لکه یعقوب نه چې یوسف ورکړو مشرې زوی رانه د ښځې لمسون داسې له سترګو پناه کړی دی چې لکه یعقوب نه چې یوسف ورکړو دویم د پوډرو په نشو کې پروت وي او دریم د خان حجرو کې لنګې راښکي مور یې ناروغه ده په کټ پرته ده خویندې یې پیغلې دي په کور ناستې دي چې د خویندو څوک غوښتو له راشي زمونږ په کور کې اوبه هم ونه څښي څوک وایي دا د لوپرانو کور دی څوک وایي دا د پوډریانو کور دی دې پې غرور مې ملا ټیټه کړله څو ځل مې نیت ته خودکشی کړی دی خو پیغلو لوڼو راته سوال کړی دی بابا چې ته دې مونږه چاته پرېږدې په سپینه ږیره کې یې اوښکې داسې لکه مالوچ چې په اوبو لامده شي لکه وښو کې وي اوبه روانې هغه بوجۍ زما نه واغېستله بره یې خوله اسمان ته وازه کړه چې خالقه خدایا څه ګناه مې کړې چې شته اولاد کې بې اولاده یمه چې شته اولاد کې بې اولاده یمه نه درمان صاحب مننه ګولۍ د زخرو یې د خویندو په سیالۍ راوړې والی دې خرڅې کړې ټوپک له دې مرمۍ راوړې زړې دې پرېښودې او نوې دې پردی راوړې د خدای ظالمه د جومات نه دې سپلی راوړې ته صحافي زه بېوسه او لوټ شوي پښتون زما سلګو باندې د کور ته خوشحالۍ راوړې لورې ښادۍ کې اوس غوږونه چا نه مه پټوه ګرده مې خرڅه کړه خو تاله مې والی راوړې د شینور درمان صاحب چې بایللې چې دا تا په جواری وي جوارګره بایللې چې دا تا په جواری وي جوارګره د خور خو دې بس دغه 2 والی وي جوارګره دا جي دې جوړې کړې په دیاړۍ وي جوارګره نو دا خو د خویندو د سیالۍ وي جوارګره دا جي دې جوړې کړې په دیاړۍ وي جوارګره نو دا خو د خویندو د سیالۍ وي جوارګره سرونه په میدان به دې زمونږ د وکول خو زمونږ د اظهار ژبې ګونګی وي جوارګره ارمان مې داسې تس او نس راشي لکه مزدور کور ته واپس راشي ارمان مې داسې تس او نس راشي لکه مزدور کور ته واپس راشي ستړي ستومانه زما زړه ساتي وخاندي ماله په کړس کړس راشي زما باڼه له احترامه ټیټ شي
د جانان نوم چې مقدس راشي لورې والی مې درله خوښې کړې خو دعا کوه چې مې پرې وس راشي خدای قربان دې شم دا بعضې سړی قابل د خر نه وي په اس راشي د بېوسۍ له لاسه ستړی عجز کور ته په ډېره موده پس راشي. ډېر ښه شعر دی یار. مننه درمان صاحب. څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه څه پوښتې کم یو مې دلبر دی نو دا دی که نه دا چې کتو کې یې اثر دی نو دا دی که نه او تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژانده تا زمونږ کور زمونږ په کلي کې ونه پېژانده دا چې یې زوړ د لرګي ور دی نو دا دی که نه راغلی خو داسې وخت کې راغلی چې لیدی دی نه شم راغلی خو داسې وخت کې راغلی چې لیدی دی نه شم ما چې به وی ژوند مختصر دی نو دا دی که نه زما قاتل بې وینو لاس او تکې سپینې جامې دا چې په هر څه برابر دی نو دا دی که نه ته خپل ساده عجز د ښار کوڅو کې نه پېژنې نه په اوږه چې یې څادر دی نو دا دی که نه ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي ډس که په ده که په هغه او که په تا کېږي جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په جړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي نه په سلګو کېږي اشنا نه په جړا کېږي ژوند چې بې یاره شي نو صرف په سودا کېږي ما سره دا خبرې څوک څوک منی لاس اوچت کې زموږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي ډېر ښه دی بلکل دی دا ما سره دا خبرې څوک څوک منی لاس اوچت کې زموږ په هر تاوان کې ګټه د باچا کېږي تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره په موږ چې څه کېږي نو دا ستا په رضا کېږي تسلي مه راکوه لرې دروغجنه یاره په مونږ چې څه کېږي نو دا ستا په رضا کېږي د زړه زخمونه مې د شونډو ټکورونه غواړي نه په دارو کېږي اشنا نه په دوا کېږي جنګ را روان دی انتخاب د قربانو شروع دی تاسو لږ غوږ کېږدئ چې ذکر به د چا کېږي یو ته خو نه یې چې په خوله به درله لاس کېدم په ما جس پورې دار سړي خندا کېږي ډېر ښه شعر دی بیا ووایه دا یو ته خو نه یې چې په خوله به درله لاس کېدم په ما جس پورې دار سړي خندا کېږي زما سترګو کې څه دي چې څوک ما ته حیرانېږي زما سترګو کې څه دي چې څوک ما ته حیرانېږي قربان دې شم له سترګو دا خو تا ته حیرانېږي او چې څومره خلک ستا ښکلې خندا ته حیرانېږي د دې نه زیات زما سوي ژړا ته حیرانېږي دا خلک څه زما په کامیابۍ نه دی حیران دا خلک خو زما د مور دعا ته حیرانېږي دا خلک څه زما په کامیابۍ نه دی حیران دا خلک خو زما د مور دعا ته حیرانېږي هوښیار سړي ته وګورئ دنیا یې تماشه کړي قمقل خلک ناست او دنیا ته حیرانېږي ساتې د رور د بریتو د پلار د پټکي خیاله قامونه به دې خامخا حیا ته حیرانېږي او د ګل پاڼه په غاښو کې چې چی کوي نازونه یقین وکړه سپرلي ستا د ادا ته حیرانېږي ته اوس هم دا جس په حیرانتیا باندې شکي چې تا ته حیرانېږي نه چا ته حیرانېږي مننه درمان صاحب